اولین اقتصادي بندیز دا چا لګولی و او په چا باندې لګولی و؟ په نبي علیه الصلاة والسلام باندې لګولی و. داسې ناشنا خبره نه ده. زموږ په تاریخ کې اولین تجارتي او اقتصادي بندیز چې لګېدلی و په نبي علیه الصلاة والسلام باندې لګېدلی و. چا ور باندې لګولی و؟ قریشو ور باندې لګولی و. قریشو د هغه وخت کفارو غوښتل چې نبي علیه الصلاة والسلام او چا چې ایمان راوړی ده دوی را کنټرول کړي او دوی سمسور کړي تر څو دوی په آینده کې واک ته ونه رسیږي، پرمختګ ونه کړي او نور پسې راپورته نه شي. نو غوښتل یې چې دوی سمسور کړي، را لاندې کړي. نو حتی د نبي علیه الصلاة والسلام سره دوه قبیلې وې چې د هغوی مکمل ملاتړ د نبي علیه السلام سره او هغوی ورسره ولاړې وې. هغه دوه قبیلې هغوی یې هم نبي علیه السلام سره په بندیز کې راوستلې. مکمل تړون یې وکړ د څو کالو لپاره. 3 کاله د اقتصادي بندیز دوام وکړ. په دې کې داسې سخت حالت راغی چې حتی ماشومانو به چیغې وهلې او ژړل پې له لوږې له لاسه. څه رقم تړون یې کړی و؟ داسې تړون یې کړی و چې له نبي علیه الصلاة والسلام سره به هیڅوک کومک نه کوي او ورسره دغه دوه قبیلې چې د نبي علیه الصلاة والسلام په طرف کې ولاړې دي له دوی سره به هم څوک نه راشه درشه کوي، نه به څوک ورسره واده کوي او نه به څوک ورسره تجارت کوي، نه به څه شی ورته وروړي او نه به څه شی ترې نه اخلي. دا یو ډېر خطرناک اقتصادي بندیز و چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې لګېدلی و. 3 کاله ادامه وکړه، حتی خبره تر دې حده پورې رسېدلې وه چې خلکو به د ونو پاڼې خوړلې. یعنې ډېر سخت حالت و. دغه تړون چې دوی کړی و دا یې په کعبه کې راځوړند کړی و. صحیح شوه؟ په کعبه کې راځوړند کړی و او ټولو خلکو ته یې اعلان کړی و چې په آینده کې هم څوک هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره مرسته یې وکړه نو هغه به هم په همدې بندیز کې او د همدې اقتصادي محاصره کې به هغه هم شامل وي. نو الله جل جلاله یوه خزنده یو وینا په دې تړون باندې د کاغذ چې پکې راځوړند په دې باندې مسلط کړې وه. دا یې ټوله خوړلې وه. په دې کې فقط د الله جل جلاله نوم پاتې و او بس. په همدې سره 3 کاله وروسته دا بندیز ختم شو، پای ته ورسېده او الحمدلله صبر او استقامت هغه نتیجه ورکړه. بیا داسې چل وشو چې نبي علیه الصلاة والسلام یو بهترین د حل لاره ولټوله، بدیله لار چې موږ څنګه کولی شو له دې سخت حالت نه ځانونه راوباسو او په آینده کې څوک دغه رقم بیا موږ محاصره نه کړي. نو نبي علیه الصلاة والسلام څه وکړل؟ هغه د حبشې په طرف باندې هجرت دا غوره کړ. ځکه حبشه دا داسې یو ځای و چې پاچا یې عادل و، ډېر ښه انسان. نبي علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته ویل که چېرته تاسو هلته لاړ شئ تاسو به څوک نه په تنګوي او انشاءالله په آزادانه ډول باندې به د الله جل جلاله عبادت وکړی شي. خو سبحان الله هلته هم دغه رقم اقتصادي بندیز سره دوی مخامخ شول. هغه څنګه؟ دغه قریش حتی حبشې ته لاړل او د هغه ځي پاچا ته یې وویلې چې تحفې یې ورته واړوړې، مالونه یې ورته واړوړل چې موږ هر رقم تاسو سره کومک او مرسته کوو خو مهرباني وکړئ دا خلک دلته پرې نه دی، دا خلک بیرته راوشړئ او دا خلک ژوند ته پرې نه دی، آرامي ته یې پرې نه دی. خو د هغه ځي پاچا دا چې عادل انسان و، بهترین انسان و، عقلمند انسان و، هغه وویل چې د دې خلکو خو بهترین اخلاق دي، دوی ماته څه ضرر را رسولی ده، راغلي دي بیچارهګان پراته دي، ولې زه بیرته وشړم، ولې زه په حلقه راتنګه کړم. هغوی د قریشو دغه غوښتنه ونه منله. بیا داسې چل وشو چې نبي علیه الصلاة والسلام کله مدینې ته راغلل. هلته هم یهودیانو کوشش کاو چې نبي علیه الصلاة والسلام او مسلمانان دا څنګه کړي، دا محاصره کړي. خو هلته هم نبي علیه الصلاة والسلام داسې یو بهترین اقتصادي نظام رامنځته کړ، بدیلې لارې وسنجولې چې مسلمانان یې د تل لپاره له دغه محاصرې نه او له دې غم نه او له دې بندیزونو څخه وژغورل. دا یو تاریخي حالت و چې ما تاسو ته بیان کړ. راځئ چې له نننیو حالاتو سره
یو څه ناڅه ربط ورکو او څه عبرتونه او درسونه موږ تاسو له خپل تاریخ نه اخیستلی شو. اولنی پند او عبرت چې موږ تاسو یې اخلو هغه دا ده چې کله ته ځان جوړوې، چې کله ستا اراده دا وي چې زه غواړم په ځان باندې بسیا شم، زه غواړم پرمختګ وکړم، زه غواړم چې جوړ شم، نو حتما به په یاد ولره چې داسې څوک به پیدا کیږي چې ستا مخه به نیسي، ستا په مخ کې به ودرېږي، تا ته به جنجالونه رامنځته کوي، ستا پښې به وهي او تا سره به رقابت کوي. نو دا له تاریخ نه موږ تاسو زده کوو. نبي علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو غوښتل چې یو بهترین نظام ولري، د عدل او د انصاف او د انسانیت او د اخلاقو ډک نظام، خو خلک یې په مقابل کې ودرېدل، خلکو پرې نه ښودل. نن هم او په آینده کې هم دغه رقم هر څوک چې غواړي چې ځان جوړ کړي نو داسې خلک به پیدا کیږي چې دا به رامنې کوي چې ته څه کوې، په کومه خوا روان یې. ستا جوړښت خلک د خپل ځان لپاره څه ګڼي؟ تهدید ګڼي. موږ تاسو الله دې نه کړي که چېرته له سختو حالاتو سره مخامخ کیږو، څه به کوو؟ صبر به کوو، ثابت قدمه به اوسېږو. نبي علیه الصلاة والسلام او ورسره صحابه، حتی هغه خلک چې مسلمانان هم نو، له صبر او له استقامت نه کار واخیست، بې صبري ونه کړه، چغې بغارې ونه کړې او ډایرکې بس وهلو ټکولو وژل شروع نه کړه. نبي علیه الصلاة والسلام له صبر او له حوصلې نه کار واخیسته. الحمدلله هغه تورې تیارې، هغه سختې ورځې هغه په رڼا باندې بدلې شوې، هغه په فتحه باندې بدلې شوې، هغه په روښنایي باندې او پرمختګ باندې. نو موږ تاسو به هم ډېر نه ورخطا کیږو، ډېر غمونه به نه کوو، ځکه روزي دا د الله جل جلاله په لاس کې ده، زموږ او ستاسو په لاس کې نه ده. الله جل جلاله موږ تاسو ته روزي راکوي، بل څوک یې نشي، نه ګاونډي راکولی شي، نه نور خلک راکولی شي. روزي رسان یوازې او یوازې الله جل جلاله ده. اقتصادي خپلواکي دا مهمه ده په اسلام کې. اسلام موږ تاسو تشویق کړیو چې باید موږ تاسو خپلواک واوسیږو په ځانګړي ډول اقتصادي اړخ، ځکه متاسفانه لکه څنګه چې په تاریخ کې اقتصادي بندیز دا د یو فشار د آلې په ډول باندې استعمال شوی ده، نن هم امق حالت ادامه لري. خلک غواړي چې د خپل سیاسي موخو په خاطر باندې او یا د خپل نظامی موخو په خاطر باندې اقتصاد استفاده کوي او دغه په زور باندې په خلکو باندې فشار راوړي. نو موږ تاسو باید اقتصادي اړخ خپلواک اوسېږو، ځکه اسلام موږ تاسو ته دا ویل کی الید العلیا خیر من الید السفلی، وایي هغه لاس چې خلکو ته یو څه ورکوي دا غوره ده، دا بهتره ده له هغه لاس نه چې یو څه له چا نه اخلي. څه معنا دا ده چې یو څوک خپلواک وي، خود مختاره وي، مال ولري او پیسې ولري، اقتصادي اړخه تکړه وي او مالدار وي، دا بهتره ده له هغه غریب نه چې هغه خلکو ته ناسته خپلواکي نه لري بلکې خلکو ته محتاجه ده. هغه انسان غوره نه ده، دغه انسان غوره ده چې د خلکو ته مال ورکوي او مالدار ده او خپلواک ده. نو باید موږ تاسو کوشش وکړو چې اقتصادي اړخه خپلواک واوسېږو، د نورو خلکو ترحم او شفقت ته باید منتظر ونه اوسېږو چې په موږ باندې خلک را مهربانه سي. بل مهمه خبره دا ده چې اتحاد دا مهم ده. موږ تاسو باید یو واوسېږو. دلته ګورئ دغه دوه قبیلې بنو هاشم او بنو عبدالمطلب، دا دوه قبیلې د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دې سختو شرایطو کې ولاړې، دوی اتحاد خپل مات نه کړ، له داخل نه دا خلک جوړو. دا ډیره مهمه ده. زموږ خو یو شرق ولي بل غرب ولي، یو څه وایي بل څه وایي. په داخل کې باید موږ تاسو یو واوسېږو. بیا که څومره هم فشارونه راځي، څومره هم سخت حالت راځي، موږ تاسو نشو خرابېدی او نه خرابېږو انشاءالله. خو چې د داخل نه موږ تاسو ګډ وډ وو، مذبذب وو، له داخل نه موږ تاسو یو بل سره جوړ نه وو، نو دا په یاد ولرئ چې بیا موږ تاسو خرابېدلی شو. دلته ګورئ دا خلک په دې کې ډېر داسې خلک چې هغوی حتی نبي علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې نه و منلی، خو بیا هم ورسره ولاړ وو، د دې په خاطر باندې چې د دوی دا صف مات نشي، د دې په خاطر چې دوی نور پسې ضعیفه نشي او نور خراب نشي، ټول سره ولاړ وو، متحد او متفق. اخرنۍ مهمه خبره هغه دا ده چې باید موږ تاسو په خپلو تولیداتو باندې باور ولرو. همیشه لپاره د نورو خلکو په تولیداتو باید تکیه ونه کړو. کوشش مو دا وي انشاءالله چې خپل تولیدات نور هم زیات کو، حمایه کو او استعمال کو. دا ډیره مهمه ده.
یو شی ما اخیسته نوم یې نه اخلم، ډېر بې کیفیته په کور کې راته ویلې چې دا شی مه راوړه، دا بې کیفیته ده، خراب ده. خو دا چې زموږ د وطن تولید و ما بیا هغه هم واخیست او د نورو خلکو له تولیداتو څخه مې ځان وساته. دا په دې معنا ده چې موږ تاسو باید خپل تولیداتو ته مخه وکړو. خیر ده که نن کم دي، خیر ده که نن بې کیفیته دي، خو چې موږ حمایه کوو، موږ ورسره ولاړ یو، انشاءالله دا به د وخت په تېرېدو سره ښه کېږي، با کیفیته کېږي به. خو که موږ تاسو خپلو تولیداتو ته شا کړو، نو څنګه به خلک په داخل د افغانستان کې یو څه شی جوړ کړي او څنګه به صنعت دا رشد وکړي. په دې هیله چې دغه یو څو مهمو خبرو څخه انشاءالله تاسو ګټه پورته کړې وي. کوشش وکړئ چې انشاءالله دغه پندونه او عبرتونه دا په یاد ولرئ او یو بل ته توصیه کړئ، یو بل ته وروښیئ، د دې دپاره چې انشاءالله عامه پوهاوی رامنځته شي د یو ښاد او خوشحاله افغانستان په هیله.